نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امتیان د رمضان المبارک په دی آخري لسو شپو کې یو عظیم عبادت ته هڅوي چې هغه د شب قدر یا د لیلة القدر په شپه کې د الله عز وجل عبادت دی. قرآن عظیم الشان کې د دې میاشتې دغه شپه یاده شوې ده لیلة القدر چې الله عز وجل په دې شپه کې یو مسلمان چې عبادت ته ولاړ وي د زرو میاشتو نه زیات عبادت اجر لیکي. الله عز وجل قرآن عظیم الشان کی فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شهر. شب قدر لیلۃ القدر چې دا د زرو میاشتو د عبادت نم بهتره ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی، روایت د عائشہ بی بی ده، بخاری شریف کی دا روایت موجود ده، دا اللہ پیغمبر فرمائی تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. اے زما امتیانو تاسو دا شب قدر لیلة القدر د رمضان المبارک د برکتی میاشتې په آخرینی لسو شپو کې ولټوي. نو د دې مبارک شپې پیژندل ډیر ضروری دي او دا چې دا مبارک شپه مونږ او تاسو وپیژنو نو علامات پیژندل ضروری دي. د دې شپې علامات باید مونږ او تاسو وپیژنو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مسند احمد روایت ده مبارک د دې شپې علامات خولی مونږ او تاسو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ان امارة لیلة القدر انها صافیه بلجه. و د دې مبارک شپې اماره او نشانه او علامه ده چې دا شپه ډیره صفاوي بلجه روخانه شپه بوي کأن فيها قمرا ساطعا. نبی علیہ السلام مبارک فرمای وای دا داسې یو نورانی شپه ده دومره به انوارات وي گویا کې په دې شپه کې دا سپوږمۍ چې دا صفا او ښایسته راختلې وي. بیا مبارک فرمای ساکنه دغه شپه چې دا به خاموشه وي، خاموشي به پکې وي. اکثر علماء کرام هغه دا قول کوي په دې شپه کې به سپي به دومره نه غاپي، نور شور او شغب به په دې شپه کې دومره نه وي. مبارک بیا بل علامه فرمایي ساجیتون دغه شپه به معتدله وي، یعنی په دې شپه کې به هوا برابره وي، معتدل درمیانه هوا به وي، لا برد ولا حر. په دې شپه کې به هوا نه ډیره یخه وي او نه ډیره ګرمه وي. دای علامه ده. مبارک فرمای ولا يحل لكوكب ان يرمى به فيها حتى تصبح. په دې شپه کې د ستوري نه وشتل کیږي. موږ او تاسو چې شپې کوم ستوري ګورو اسمان کې دا ستوري گزاریږي، شب قدر کې به دا ستوري نه وشتل کیږي حتى تصبح تر سبای پورې. بل مبارک فرمای و ان امارتها ان الشمس صبيحتها تخرج مستویه. وی بل علامه دا چې کله شب قدر تیر شي سبا ته مرچ خیجی، دا مر به داسې صفاوي داسې خیسته او برابر براخیجی لیس لها شعاع. مبارک فرمای د لپاره به شعاع وړانګې به نه وي، هغه پلوشي د لمر به نه وي، ځکه کوم ملایکې چې اسمان نه کوز شوي دي هغوی اسمان ته بیرته خیجي د لمر په مخ کې موږ او تاسې ته هغه شعاع نه ښکاري. هغه وړانګې چې په نورو ورځو کې وینو هغه وړانګې موږ او تاسې ته نه ښکاري. مبارک فرمای مثل القمر لیلة البدر دا لمر به داسې وي لکه چې د څوارلسمې شپې سپوږمۍ، هغې دپاره هم پلوشي او رڼا نه وي، نو د لمر دپاره هم په دغه ورځ به پلوشي او رڼا نه وي. لا يحل للشیطان و شیطان ته دا روا نه ده ان یخرج معها یومئذ چې د مر سره یو ځای په دغه ورځ کې راوځي. نو موږ او تاسو ته لازمه ده چې دغه علاماتو ته متوجه شو تر څو دغه مبارکه شپه موږ او تاسو نه لاړه نشي او په دې کې غفلت نه کار وانخلو. که څوک غواړي چې دغه شپه خامخا زه حاصل کم، دغه عبادت اجرونه حاصل کم، نو هره شپه د عبادت کوي. که بیا نشي کولی اخري لسو شپو کې د عبادت وکړي،
که د اخري 10 شپو عبادت توان نه اخري 10 شپو کې د تا شپو عبادت دی وکي او که بیا هم لټ وي او سستۍ نه کار اخلي نو 28مه شپه د خامخا ژوندی کی. رب کریم دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا شپه موږ او تاسو الله عز وجل ته ودرېږو او د الله عبادت د مدينة العلوم مدرسة.